ملګرو د اشرف غني ټیم ته ډیر خلک او ډیر سیاسیون راغلل. هغه سیاسیون هم راغلل چې ځان ته به ځان ویل، خو اشرف غني سره ونه چلیدل. داسې یې له صحنې ورک کړل لکه مرغۍ چې پر وهي او اسمان ته والوځي او همداسې پسې ورکه شي او لاړه شي. دا ځل بیا د فلم هلک جنرال دوستم د فلم صحنې ته راغلی. دوستم څه کول غواړي؟ ملګرو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. درنو لیدونکو او مینوالو السلام علیکم. د ولسمشر غني لومړی مرستیال دوستم په خلکو غږ کړی دی چې په طالبانو پسې د کور په کور وګرځي او د دوی نښان دې ورک کړي. د معلوماتو تر مخه د ولسمشر غني لومړی مرستیال او د جنبش ګوند جنرال عبدالرشیم دوستم په جوزجان کې له خپلو خلکو غوښتي دي چې د طالبانو پر وړاندې میدان ته راووځي او ورسره وجنګېږي. په اقچه ولسوالۍ کې د طالبانو تر بریدونو وروسته نوموړی تېره ورځ دغه ولسوالۍ ته ورغلی و چې په لاره کې د طالبانو له کمین سره هم مخامخ شوی و. هغه په اقچه ولسوالۍ کې خپلو خلکو ته په خپله وینا کې وویل: ملا مو وتړئ، کور په کور بلد دي، زه د خپلو سرتیرو تر شا ولاړ یم. د فاریاب پر لوري حرکت کو، د سرپل پر خوا حرکت کو او په 3 میاشتو کې به دا طالبان له منځه یوسو. په شمال کې د عبدالرشید دوستم د ملي یووالي حکومت په پیل کې هم له ولسمشر غني څخه غوښتنه کړې وه چې حکومت دې ورته اجازه ورکړي نو هغه به په 6 میاشتو کې دننه طالبان له منځه یوسي او هېواد به ترې پاک کړي. د یادولو وړ ده چې د جوزجان په اقچه ولسوالۍ کې 3 ورځې مخکې هم طالبانو بریدونه کړي وو چې پکې 20 افغان امنیتي او دفاعي سرتیري په شهادت رسولی وو. طالبانو د شپې بریدونه کړي وو چې بالاحصار یې نیولی وو او 20 تنه یې شهیدان کړي وو. همداراز 15 تنه یې له ځان سره بیولي وو او یو ملکي کس یې هم په شهادت رسولی وو. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مې را سره تر پایه پورې وکتله. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.